کله ته آیات الکرسی یو بنده اولول یو مسخوتن سملی نو الله تبارک وتعالی یو محافظ مقرر کی، یو محافظ حفاظت کون کی فرشتہ الله په د مقرر کی وي ته د حفاظت کا. او حدیث مبارک کې راځي د ساره پورې د بنده ته شیطان نږدې کې دی نشي یو پیر الله د طرف نه محافظ مقرر شي د حفاظت کی. تاسو بلی دی اکثر چې حوادث راځي مصائب راځي د شپې ډیر راځي ډیر مشکلات او مصائب چې راځي هغه د شپې راځي نو چې څوک ماسخوتن ودکیږي د دواړو جهانو سردار فرمای او د آیات الکرسی اولولي په د الله د طرف نه یو محافظ مقرر شي او د سو پورې چې د سبا کړي نه دی حدیث مبارک کې راځي د تب شیطان نه نږدې کیږي. نو کوشش کو خوب ټیم کې دا وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی چې کله بنده او دس وکي او دس نفارغ د دا دعا غواړي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا دعا غواړي او دا سپس دغه وی اشهد ان لا اله الا الله بیا وی اللهم اجعلني من التوابين الله ما د توبه استونکو نو وګرځي الله ما د پاکي کوونکو نو وګرځي. حدیث مبارک کې راځي فتحت د پاره اته دروازې د جهنم د جنت کولوش کدی په کومه دروازه داخلي دل غواړي وي داخلي نشي. نو سړی چې د ورځې 15 ټیم اودس کوي او داس پسې دا معمول وګرځي چې د 15 ټیم دا دعا غواړي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وې د لپاره اته دروازې د جنت کولوش نو چې هر او دس پسې سړی دا وای او 15 ټیمه د جهنم 15 ټیمه د جنت دروازې کولوش چې دا دعا وای اته دروازې د جنت د تکولوش نو 15 ټیمه د ورځې د جنت اته دروازې کولاویږي چې کله دا دعا وای نو کوشش کو چې کلم او دس وکن او دس پسې دا مسنون دعا ده او احادیثو کې نقل شوی ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. نو کوشش کو چې او داس نفس د دې دعا ورت کو. رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي او ان شاء الله سبا کا